د افغان ځواکونو تازه میړانې افغان ځواکونو د خوست ولایت په مساخیل ولسوالۍ کې 32 طالبان وژلي چې 10 تنه پاکستاني ترهګر دي. امنیتي سرچینو صحیح نیوز ته ویلي چې افغان ځواکونو د غراض لسګونه طالبان هم ټپیان کړي چې کره شمېر تر اوسه پورې لا نامعلوم دی. بلخو افغان ځواکونو ننګرهار ولایت کې هم 26 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ځواکونو د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ په ګندمک او کوتخیلو سیمو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 10 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. ننګرهار ولایت مقام څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو د دغه راز د هسکې مینې ولسوالۍ په چودري سیمه کې هم 3 طالبان وژلي دي. بلخو بل راپور کې راځي چې افغان ځواکونو زابل کې هم 14 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ځواکونو تېره ورځ د زابل ولایت شینکۍ ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 11 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یادو عملیاتو کې د طالبانو ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا افغان ځواکونو فاریاب ولایت کې هم 10 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 12 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.